د اسد د څلریش په مناسبت د راډیو د عمومي ریاست لخوا جوړ شوي بروشرونه د لښکرګاه ښار په مختلفو واټونو، څلور لارو او بیلابیلو برخو کې پر عامو خلکو او قلم خاوندانو باندې د هلمند راډیو د کاري ټیم لخوا وویشل سول. په دې بروشرونو کې د افغانستان اسلامي امارت د امنیت، ثبات، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ او د راتلونکي لپاره هیلې ذکر شوي دي. د هلمند راډیو امیر مولوي نظر محمد زاهد وایي د اسد 40 له امریکایي اشغالګرو د خپلواکۍ د ورځې په توګه د افغانستان په تاریخ کې د یوې نوې دورې پیل دی چې د ملي حاکمیت له بیا ټینګښت سره تړاو لري. ښاغلی زاهد وایي د دې ورځې لپاره د افغانستان مجاهد ولس 20 کاله سترې مادي او معنوي او ځاني قربانۍ ورکړې ترڅو د اسلام او خپلې خاورې لپاره تاریخي بریا خپله کړي. نو د دې ورځې د اهمیت د څرګندولو لپاره هر څوک مسؤلیت لري، بالخصوص رسنۍ زیات مسؤلیت لري ترڅو خلک په دې باندې پوه شي، د دې ورځې په ارزښت باندې پوه شي. نو د افغانستان راډیو له طریقه چې کوم بروشرونه چاپ شوي وو هغه زموږ د خوا څخه عامو هیوادوالو او دغه رقم دولتي دوايرو ته توزیع شول، هغوی ته ورسېدله او د دې ترڅنګ موږ د دې ورځې لپاره زیات ځانګړي نشرات لرو چې بېلابېلې خپرونې شته په هغو کې. د هلمند اوسیدونکي د اسد 40 د هیواد په تاریخ کې یوه ستره او تاریخي ورځ یادوي. دوی وایي د دې ورځې لمانځل د خپلو مېړنیو د قربانیو یا تازه کول دي. وایي د دې ورځې لمانځل د ځوان نسل فکر او ضمیر راژوندی کوي او د اشغالګرو پر وړاندې د بریا ډاډ ورکوي. دا خو هغسې یو مبارکه ورځ ده، لله الحمد چې د شهیدانو د مجاهدینو برکات وه چې الله پاک موږ د کفر د اشغال څخه خلاص کړلو او د کفر د تسلط څخه خلاص کړلو. دا ورځ باید چې موږ په ډېرو ښه ټکو ولمانځو. په دې ورځ کې د الله پاک جل جلاله شکر گزاري وکړو، عبادات وکړو، بندګي وکړو. په دغه ورځ باندې د خدای پاک ډېر حمد او شکر ووایو چې موږ الله جل جلاله د داسې اشغال څخه خلاص کړو او د 48 ملکه پر الله پاک شرمنده د دې ملکه څخه وایستل. د اسد 40مه د ازادۍ ورځ ده. د ټولو هیوادوالو څخه هیله ده چې راوځي د ازادۍ ورځ په ښه جوش او جذبه سره ولمانځي. موږ په دې ورځ د امریکایانو د اشغال څخه خلاصوي او دا زموږ د ازادۍ ورځ ده. موږ به لمانځو انشاءالله الرحمن. مجاهدینو امریکا ته ماته ورکړله او پر واک د قدرت سوله افغانستان یې فتح کړي. باید موږ ټول هیوادوال ته دا غوښتنه لرو چې د اسد 40مه ورځ ولمانځي. باید ټوله نړۍ ته دا معلومه شي چې افغانستان یو موټ دی، یو لاس دی. باید وویل سي چې هر کال د راډیو د عمومي ریاست لخوا د اسد د 40 په تړاو د اشغال د خاتمې او د بري د ورځې په مناسبت ځانګړي خپرونې او پروګرامونه چمتو کیږي. سږ کال هم د هلمند راډیو له څپو به د اسد د 40 ورځې په مناسبت ځانګړي خپرونې، ادبي ناستې او د دې ویاړلې ورځې د اهمیت په تړاو د هلمند راډیو پر څپو او خواله رسنیو باندې نوي پروګرامونه خپلو اوریدونکو ته وړاندې کړي.